قضایي د لمانځه مکمله طریقه ډېر مهم مسایل پکښې دي، تر پایه واورئ. لومړی د سهار لمونځ چې د چا څه قضا سي، اول پوښتنه زه ستاسو دا کوم من حیث د یو مسلمان، ستاسو ولې لمونځ قضا کېږي؟ اول سوال دا دی. د دې جواب ته او خدای پاک سره بیا ووایاست. که د چا څه د سهار لمونځ قضا سو، که چیرې دی غواړي د ماپښین په وخت کې قضا راوړي، نو فقط د فرضو قضا دې راوړي، بس سنتو قضا نسته. که چیرې د ماپښین د همدغه ورځ د ماپښین مخکې قضا راوړي، مثلا 10 بجې یا څاښتې قضا راوړي، بیا ځینو علما افضله ګڼي چې سنت هم قضا راوړي. صحیح ده؟ دا مسله خو دې زده کړله. باقي 4 وخته لمونځونه چې د ماپښین، مازدیګر، ماښام او ماخوستن، دا چې درڅه قضا سي، که چیرې د ماپښین لمونځ درڅه قضا سو، ښه خبره دا ده چې د مازدیګر د لمانځه مخکې قضا راوړي. صحیح سو؟ که د مازدیګر درڅه قضا سو، د ماښام مخکې راوړه یا وروسته یې راوړه، همداسې په تسلسل. یوې مسله ډېره مهمه ده چې تاسو درته فکر یې، هغه مسله دا ده که چیرې ستاسو په ژوند کې 6 لمونځه نه وي قضا سوي، 6 لمونځه، نو د دې مسلې حل دا دی که چیرې ستاسو د ماپښین لمونځ مثلا قضا سوی، نو تر هغه وخته پورې چې ته د دغه ماپښین د لمانځه قضا را نه وړې، ستا د مازدیګر لمونځ نه سي کېږي. که چیرې په زندګي کې ستاسو فقط 6 لمونځه نه قضا سوي، اما باقي چې دي که دا نه و، بیا داسې راوړه لکه مخکې چې م درته وویل. یوه مسله ده چې ډېر لمونځونه درڅخه قضا سوي دي، دا به څنګه کوې؟ دا به داسې کوې چې د هر لمانځه مخکې به د یوه لمانځه قضا راوړي، د سهار مخکې د سهار، د ماپښین مخکې د ماپښین، د مازدیګر مخکې د ماپښین، په داسې تسلسل پرکه په یوه میاشت 2 کې. نامعلوم قضا سوي لمونځه ډېر دي، اوس ته نه پوهېږې چې څومره دي. د دې حل لاره څه ده؟ اټکل، بس بل هېڅ حل لاره نه لري. داسې اټکل چې ستا زړه راحته کړي، مطمئن سې، بیا عمر لمانځه قضا راوړه. دا مسله زده کړئ چې سنت قضا نه لري، ځکه سنت چې تر خپل وخت تېر سي قضا نسته 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 نسته، خلاص. وتر چې دي د دې قضا به راوړې. که ستاسو د ماخوستن لمونځونه قضا سوي، وتر قضا لري، ځکه وتر واجب دي. واجب او فرض په عمل کې یو شی دی. د مازدیګر د لمانځه څخه وروسته قضا نسته. دا مسلې خو به تاسو دی. یو مسله دلته تشریح کوم، که چیرې د مازدیګر لمونځ تاسو قضا کېدی، د ماښام لمانځه ته 2 دقیقې وخت پاتې یا 15 دقیقې وخت ورته پاتې، دا د مازدیګر لمونځ به کوې، در باندې لازم دي. صحیح ده؟ دا فقط د مازدیګر په لمانځه کې دا مسله د احناف په مذهب کې مستقله مسله ده. او په مکروه وخت کې قضا لمونځ نسته، لکه لمر چې راخیږي، لمر چې ولیږي، لمر چې پر میانځ وي، یعنې زوال نه وي سوی، په دغه 2 وختو کې هېڅ لمونځ قضا نه سي راوړلی، نه هېڅ لمونځ کولی سي، نه سجده سهو کولی سي، هېڅ هم نه سي کولی.